دا به د ابوبکر صدیق صاحب سره برابر شي په دنیا کې لوی بې انصافي به ټول صحابه یو ډول نو په اعلی مقام کې ټول ولې نه څلور کم 200 میلیونه کیلومتره نبی کریم صلی الله علیه وسلم په 4 غنټو کې پاس 1200 کیلومتر نه یو تخ راوړل کېږي نو زه باید دغسې یو انسان جوړ شم هغه څه چې انسانان په 50,000 کاله کې طی کوي دا ملائکه په 8 ساعتونو کې وایي دوی خپله جسمن تللی شي د دینه بره سرعت هغه بیا د انبیاو دی تر دې ټولو اولیاو چې څه اوس شته او څه تیر شوي او څه راتلونکي دي صحابه بهتر وو چې ځینې روحونه داسې سره مخامخ ناست وو ځینې روحونه داسې یو بل سره مخامخ ناست که په جنیاتو کې اولیاء یې بیا یې هم د انسانانو اولیاو څخه سرعت چې ملایکو سرعت بیا د اولیاو نه زیات دی نو دغه پلانکی کافر چې اسلام ته ضرر رسوي په داخله دی ووایي دا ولې ممکن نه دی شیخ صاحب خو دا به هم په ذهن کې ورسره راشي چې نبي علیه السلام یو شګه داسې وشیندله ټول یې ړانده کړل فخر موجودات سرور کائنات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء سبحان اللہ سمر اوچتا مرتبہ کو سوک متوجی شي رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه حدیث مبارک کې فرمایي چې خدای ته د رحمت ترحم او شفقت مورد هغه کسان دي چې هغه رحم کوونکي وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته توصیه کوي او لارښوونه کې راته فرمایي ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء نو د ځمکې پر مخ چې څه زنده سر دي خصوصا انسانان په هغوی رحم وکئ تر څو چې تاسې باندې د اسمان والا الله عز وجل رحم وکړي خصوصا دغه وخت چې زموږ ټول ملک اکثریت د اقتصادي بحران سره خلک مخامخ دي که موږ خپل بېوزلان کونډې او یتیمان خواران او غریبان همداسې بېدوا پرېنږدو او د هغوی سره د خپل وس او توان په اندازه مرستې وکړو دې کې به شک نه وي چې د الله د رحم مورد به وګرځو او کله چې د الله د رحم مورد وګرځېدلو په دې کې به شک نه وي چې دنیا او آخرت به موږ دواړه ګټلي دي دا مونږ چې عادي شه دغه دی دا اوس چې دا سرکونو کوم مسافې اخیستل کېږي کیلومتر دومره کیلومتر یو عادي شخص چې دی هغه په یو ساعت کې په متوسط سیر باندې وقصد فی مشیک رفتار به د متوسط وي نه منډه نه کسل ځکه کسل او آسته آسته مورچاره چې ورته د میږي په قدم دام کبر دی او تیز خواص خلاف دغه د مروت دی نو متوسط سیر باندې په یو ساعت کې 15 کیلومتر مزل کېږي نو قانوني چې دی رسمي ساعتونه منزل دا 8 ساعت دی په دفاترو کې کار 8 ساعت دی او مزل کې هم چې سفر مسافر وکاو نو دا 8 ساعت به حسابېدلو نو دا چې تا ته په 15 کې ضرب کې د نسلويخ جوړېږي نو یو ورځ کې سلويخ شو سلويخ چې اوس راوخلې په 150 کې ضرب کې 1200 جوړېږي نو په میاشت کې 1200 دا 300 ښه اوس عبدالرحمن بابا وایي دا څه قصه ده اوس راځه د همداسې ځان تصور کې راولو زموږ قدرمن لیدونکي چې دا به څنګه تللی وي ځان سره قدم واخله په قدم حساب نو دې ځای نه تر اسمانونو پورې رسي 9 میلیونه کیلومتر لاره ده 9 میلیونه و 80,000 کیلومتر لاره ده ځکه دا یو حدیث نه معلومیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه سره ناست دی د صحاب
ورېځو باره کې څه خبره راغله چې دا ورېځې کوم ځای نه راځي او باران څنګه کوي نبي کریم صلی الله علیه وسلم تاسو پوهېږئ دې ځای نه اسمان پورې څومره لار دی دا معنا چې ورېځې ډېرې کته دي صحابه چې الله اعلم ورسوله الله او رسول خو پوهېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دې ځای نه تر اسمانه پورې 1500 کاله مزل دی نو راځئ ودسي دا چې کله موږ راواخلو سیرت صاحب بله دا د میاشتو مزل څومره شو د میاشتې 1200 کیلومتر دا تر واخله دا چې دی نه د میاشتې د 12 میاشتې شوې بله یو کال 12 میاشتې دی که نه ښه دا 12 چې تر واخله په 1200 کې ضرب کې سیرت صاحب دې نه 14,000 جوړېږي نو یو انسان عادي چې دی هغه په کال کې 14,000 کیلومتر مزل کوي شي او د ابن بطوطه چې کوم کتاب لیکل دین هم دا معلومیږي تاریخ چې د ټول دنیا کې ګرځېدلی دی نو دا چې ته راواخلې 14,000 بیا راواخله په 500 کې ضرب که ځکه یو کال 14,000 کیلومتر څه د پاسه نو دا چې ته 500 کې ضرب کې د دې نه جوړېږي 7 میلیونه کیلومتر 7 میلیونه کیلومتر تر اسمان اول پورې ده بیا دې ځای نه د اسمان دوخامت چې دی سیرت صاحب ډبلواله چې دی دا 7 میلیونه کیلومتر دی دا دومره لکه ځمکې تر اسمانه پورې اسمان چې کوم دی په دې به لږ وروسته بحث وکړو چې دا ګوره هوا نه ده دا چې کوم الحاد وایي دا یو حقیقت دی الله پاک الله یمسک السماء ان تقع علیکم بله اسمان الله ساتلی چې را پرېږدي نه دا جسم دی او نو که جسم نه وی ولې پرېوتل نسبت ورته شوی دی دا یو ښکلی بحث دی دلته چې دا اجسام او افلاک څه شی دي بله په دې کې ځینې ساینسدانان خطا دي دې کې شک نشته نو هغې ځنه بیا همداسې واخله تر بل اسمان پورې دا موږ یې دوخامت په خپل ځای پرېږدو د هغې حساب نه کوو هغه به انشاءالله راتلونکي خپرونه کې پکې خو دغه چې و په و کې ضرب کې صحیح ده نو دا کې یو کم 50 میلیونه کیلومتر لار ده د اسمان د و اسمانونو نه بره هغې ځنه هغې خواته الله پوهېږي نو چې الله پوهېږي تر 4م اسمان پر خو شپه ورځ ده که نه هغې ځای نه خواته خو زمان هم نه تېرېږي که نه نو راځه د یو درویش قدم تر 4م اسمان پورې واخله 7 میلیونه کیلومتر دلته اندازه معلومیږي اندازه معلومیږي هغې نه بعد خو بیا نه معلومیږي نو په یو قدم تر عرشه پورې رسي ما لیدلی دی رفتار د درویشانو ولې دا سرعت خو مو ویل چې دا خو الله پاک قرآن کې ثابت کړو دې ته موږ متوجه کړو چې اولیاو سره یو سرعت پروت شته ورسره وجه څه ده چې دا سرعت بره ډېر تیز ده بره سرعت د اولیاو دا ډېر تیز دی نسبت د داسې سرعت نه چې دلته یو سوال دی د هغې جواب کوو دغه سرعت چې د صنعا نه شوی دی تر کوم ځای پورې تر سبا پورې دا د ځمکې دا عرضي دغه دی سرعت دی افقي نه دی که نه او دا افقي چې دی دا بیا د دې 10 چنده زیات دی علت دا دی چې دې طرف ته حرکت دی وي دا د جسم په معیت سره کېږي بله صحیح ده او بره چې وي دا په اصل سرعت سره کېږي هغه دا معنا چې الله پاک جل جلاله ارواح پیدا کړي بره کله چې دا روح خپل ارواح عالم ارواح ته ورځي ځکه معلومیږي چې عرش لاندې د ارواحو دنیا ده ارواح هلته دي ارواح هلته الله پیدا کړي نو هغه ارواح الله چې پیدا کړي زموږ متحر ټول روحونه او دا حدیث نه معلومیږي حدیث نه معلومیږي نه بلکې صراحت دی پکې چې عالم ارواح کې د ارواح روحونه الله پیدا کړل نو دا مجلس داسې ترتیب وسیرت سره محترم چې ځینې روحونه داسې سره مخامخ ناستو ځینې روحونه داسې یو بل سره مخامخ ناستو ځینې روحونه یو تر بل تر شا نو هغه خلک چې یو بل ته مخامخ وو چې په دنیا کې اوس یو بل سره وګوري نو دغه سړی ما چېرته لیدلی خپې لګېږي ځکه رسول الله صلی الله فرمایي فما تعارف ائتلف وما تعارف ائتلف وما تناکر اختلف کم سره چې اختلاف یعنی شا په شا ارواح دلته چې یو سړی وي د قواره باندې بده ولګي هېڅ ورته بد نه یې رسولي ویاسې مې بدې راځي خو دا هلته وجه دا ده چې هلته د دوی روحونه شا تر شا ژوند کړی دی مخامخ معرفت نه و کله چې دغه معرفت دلته راشي نو دلته روح هغه اصل دغه ته ورسي خپل وطن ته ځي په اصطلاح نو ځکه سرعت د دې دنیا د سرعت نه زیاتېږي نو ځکه بابا وایي بابا غرق دی په دې کې نو هغه وایي چې په یو قدم تر عرشه پورې رسي دا خیال نه دی ما لیدلی دی رفتار د درویشانو هو دا اوس د درویش سرعت چې دی دا درویشیان ته قابل د احساس دی
ځکه دوی لیدلی شي مثلا په دنیا کې په اسمان کې فضا کې څوک مزل کوي نو هماغه راکټونه ولا بل لیدلی شي تیارو ولا بل لیدلی شي ځکه دا خو بیا د انسان د توان او حسن بابره ده نو د بابا خبره په خپل ځای باندې سل په سل په کې نه چې 200 په سل کې صحیح ده چې الله پاک دا سرعت اولیاء او تور کړی ده دوی خپل جسمن تلش او سیرز دا یو بل بحث دی اوس کله چې د انسان خلقت د دوه اجزاونه ده جسم او روح کله چې جسم په روح کې محو شي یعنی دا معنا چې هلته تزکیه د باطن صورت ونیسي سیرت صاحب او دا روح دا جسم د روح تابع شي بیا دا جسم د روح تابع شو نو روح ورته تیاره شو جهاز شو جسم ځان سره وړي نو جسم هم دوی تلی شي او دا معلومیږي د چی شي سیرت صاحب یعنی مثال لرو او مثالونه بلکې مثال نه مثالونه زمونږ په کتابونو کې یو مسأله ده بله زمونږ هغه مسایل بیان کوو چې خدای نه خواسته د خلکو د عقلانیت نه بره نه وي یو مسله ده که یو چا صحیح ده یو کس ویلي چې طلاق واچول بحث طلاق ته ورسو چې فلانکې سړی ما د عرفې په ورځ په چېرته ولیدو په عرفات کې بله بل کس ویلي همدغسې طلاق واچول چې دی ما سره بغداد کې د اختر په مانځه کې ولاړ همدغه لوی اختر کې او هغې ځینهلته تګ ناممکن لا دا نه طلاق کېږي دقه ته اوس مراجعه وشي چې دا د نه طلاق وجه څه ده وجه دا ده چې یو انسان په یو وخت کې د څو ځایونو کې لیدل کېږي سره جسمن د روح په انداز نه ځکه موږ د ارواحو عالم نه یو موږ د ارواحو سره خبرې وکړو او موږ د دې خلاف هم دا د ارواحو حضور دا زمونږ په تصوف کې بیا دا قابل دغه نه ده موږ د اجسامو سره یعنی جسمن د دوی حضور په یو ځای کې کېدلی شي د دې ډېرې واقعي دي زیات چې یعنی یو سړی جسمن یو ځای تللی شي نو تاسو سوال چې همدغه پورې اړه لري چې هو دوی جسمن هم یو ځای ته تللی شي شیخ صاحب په ټولنه کې بعضې وخت کې یو خبره وشي بیا خلکو سره نو قسم قسم ټاپې دي خو اکثره ټاپې داسې وي چې د لاعلمۍ په بنیاد وي یو څوک د یو ځینې احوال ورکوي بغیر د اسبابو بغیر له وسایلو بغیر له ټلیفونو له دې هر څه نه بغیر یا مخکې داسې شوي دي یو خو علم غیب دی هغې ته نه ورځو هغه باندې انشاءالله آینده کې خپرونې ولرو دوی ته الله دا طاقت هم ورکړی چې هلته ورته یو څه ښکاره شول ویې لیدل سره دی چې مخکې تاسو د نبي علیه السلام ته راغلو بیت المقدس هغه نه غیر اولیاو ته راځو چې څه وګوري او دلته ووایي چې دغسې منظر سیرت صاحب دې باندې ځان پوهول پکار دی ګوره یو هسې تعصب وي موږ د علم غیب الله ته قایلو چې علم غیب دی الله نه غیر هېچا سره نشته اوس تا د سوال په اړه چې آیا دا قدرت الله ورکوي بندګانو ته که نه مخکې به د دوه انبیاو خبره مختصر ذکر بیا د اولیاء مهرباني سره الله جل جلاله فرمایي كذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين مونږ ابراهيم عليه السلام ته د اسمانونو باچاهي مې ورته وښودلې دا معنا چې ابراهيم عليه السلام دلته پزمکه کې د پاسمانونو کې د الله باچاهي ولیدلې نو قوت ایمانی زیات شو قصه قرآن کې ذکر دی هغې تفصیل ته نه ورسم رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زه دلته ناست وم نو ماته الله پوښتنه وکړه فيما يختصم ملأ الاعلى دا بره ملایکې په څه شي کې بحث کوي وایي ما زه نه پوهېږم الله جل جلاله زما په شا باندې یوه توجهي بردي وکړه یخ مې احساس کو حدیث دغه عجیب تعبیر کوي بله وای بیا مې دې ځای نه اسمان کې ملایکې ولیدلې بیا مې دام واورېدو چې دوی وایي څه یوازې دغه نه یوازې لیدل نه بلکې اورېدل هم شو چې د دوی مې واورېدل چې دوی په کفاراتو باندې خبرې کولې فضایل چې شی دي څنګه اودس کې ثواب دی څنګه طعام و طعام ډوډۍ ورکول دا مې واورېد دا ملک الاعلی د انبیاو شان ته نه ورځو هغوی خو معجزه ده راځو په اولیاو کې عمر رضی الله تعالی عنہ قصه مشهوره ده د دې حدیث تحقیق محدثینو چې وکړي علامه ابن حجر وایي صحیح حدیث دی یعنی په حدیث جرح نشته په مدینه منوره کې په جمع د صحابه کې عمر رضی الله تعالی عنہ خطبه ارشاد فرمایي په نهاوند فارس کې په ایران کې جګړه ده او جهاد دی
او ساریه رضی الله تعالی عنہ د دوی قومندان دی. عمر رضی الله تعالی عنہ یا ساریه الجبل، ساریه ته د دې غره لمنو نیسه، غره طرف ته شه، بس نور خپل خطبه ته دوام ورکوي. د مانځنه وروستو دا خبره صحابه سره یادې دی ورته چې دغه سی حالو تاسو یعنی صحابه په دې باندې ځکه کنجکاوي نه کول، هدايه او حقیقت دوی ته معلوم و چې دغه قدرت الله ورکوي، یعنی په هغې کې هم دغسې خلکو. نو بیا چې کله صحابه راغلل نو ویل چې په دغه جمعې ورځ باندې څه حال و؟ موږ د امیر المؤمنین اواز هلته کې واورېدو د میدان جنګ کې په ایران کې مو واورېدو. او دې حدیث ته ورشئ وګورئ چې حیران بشئ. هسې یو تعصب دی، یو قبلول دي دا چې موږ باید ومنو الله دا قدرت عمر صاحب ته ورکړو چې دا کار یې وکړو، چې الله جل جلاله ورته دا وښودل. دا د دوی اولیاو کار دی، الله جل جلاله دوی ته جسمن هم دا قدرت ورکوي. زه قصو ته نه ورځم، هغه حقایق چې قرآن او حدیث ذکر کړي دا باید موږ ومنو، یعنی چې دا د حدیثو نه ثابته ده. که نه څه د اولیاو قصې دي کېدای شي قصه مو سره څوک ونه مني، خو مستدل به مو د کتاب الله نه وي، د قرآن نه او د حدیثو نه، چې دا سرعت الله جل جلاله دوی ته یعنی د اولیاو ته الله جل جلاله ورکوي او درویشان ته نصیب کېږي. ورته دا دویم سرعت ځکه دا خو موږ دریم مرتبه ذکر کړو. دویم سرعت هغه د جنیاتو دی. جنیات هم خپل سرعت لري، لکه څنګه چې د سلیمان علیه السلام په قصه کې ذکر شو چې هغه ویل زه په یو ورځ کې راوړم دا عرش، خو د هغه سرعت د اولیاو په سرعت باندې کمزوری دی او دا سرعت د دوی شته قرآن نه ثابتېږي. که په جنیاتو کې اولیایي بیا یې هم د انسانانو اولیاو څخه سرعت کمزوری او بالکل سیرت صاحب، ځکه د جنیاتو اولیا د انسان د اولیاو نه کم ښکته دي او ځکه د خپل جنیات چې دي په مرتبه کې ثاني دي، په خلقت کې اول دي، په مرتبه کې ثاني دي. موږ ته میدان ګټلی دی، کثرت دوی دي ډېر زیات دي او مخکې باچاهي کړې ده، مخکې مخلوق هم دی خو موږ ته نه ګټلی ده ځکه موږ کې انبیا ډېر زیات دي. د دوی سرعت هم چې دی دا قرآن نه ثابت دی، غیر د دغه آیات نه دا قصه مې وکړه ځکه هلته ضمن کې دا قصه ذکر شو چې عفریت من الجن وی. بل دا چې قرآن کې ثابتېږي چې دوی به اسمانونو ته تلل هلته به یې غوږ نیولو، دوی ته دومره ازادي وه. سرعت دی نه ازادي بحث بل دی. سرعت څه خبره کوم چې دوی د ځمکې نه تلل بیرته راتلل اسمان ته تلل، نو دې ځای نه اسمان پر 1 میلیونه کیلومتر لاره ده. دا دې آیت سره څه کېږي؟ یو ځای ذکر نه ده بلکې ډېر د الا من استرق السمع فیتبعه شهاب. د نبی علیه السلام په بعثت کې په دوی څه محدودیتونه ولګول شول او د نبی علیه السلام په پیدایش کې کله چې نبی علیه السلام مبعوث شو نو دوی څه وایي ګوره چې اوس موږ اسمانونو ته نشو تلل دي دلته سیرت، یعنی مخکې تلو سرعت باندې بدلو، نو سرعت د دوی ډېر زیات دی. نو دوی بتلل هلته به دا خبرې اورېدلې قل اوحي الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا وانه تعالى جد ربنا زمونږ الله ډېر لوی دی. په همدې سلسله کې دوی وایي چې موږ به د الله کلام اورېدو، د الله خبرې به اورېدو، اسمانونو ته به تللو. نو اوس را باندې بندیز ولګېد، وجه څه ده؟ نو نبي علیه السلام مبعوث شوی دی. نو دا د دوی سرعت دی. یعنی دوی د متعددو آیاتونو او د بېشمار احادیثو نه د دوی تګ او سرعت دا معلومیږي چې دوی تلل. یعنی معنا دا چې دوی به دا مسافه د ځمکې او د اسمان په منځ کې دا به یې طی کول. لومړني ترازو بیا پنځم ته ورسېږي. لومړنی سرعت د عام انسان موږ تاسې دی چې دا موږ سرعت کوو ګرځو دا د خپل قوت، مثلا په ساعت کې څومره دی، په ساعت میاشت کې څومره راځي او سفر د فقهاو هم دی نه د سفر اندازه هم لګولې چې دومره کیلومتره دا سفر کېدلی شي. نو ځکه څلوېښت شل دا چې دغه ترې نه وباسې د مانځه وخت او قیلوله دا 380 کیلومتره ترې نه جوړېږي. راځو د ملایکو دغه تاثیر چې ملایکو سرعت بیا د اولیاو نه زیات دی، هغه هم قرآن نه ثابت دی. په سورة معارج کې داسې په نورو سورتونو کې الله جل جلاله د دوی په حق فرمایي چې تعرج الملائکة والروح الیه فی یوم کان مقداره 50,000 سنه. هغه څه چې انسانان په 50,000 کاله کې
طی کوي 50,000 کاله کې عادي دا ملائک په 8 ساعتونو کې وایي چې د ملائکو سرعت نو د اولیاءو نه بیا ډیر زیات دی او د جبرائیل علیه السلام راتک او د نور ملائکو راتک کوم چې وحی راوړل کوم چې د جبرائیل علیه السلام په معیت کې نو الله جل جلاله فرمایي چې د دوی 50,000 کاله ستاسو په حساب مما تعدون چې تاسو کوم کارونه شمارئ د دقیق شمار په حساب باندې د ملائکو مزل چې دی نو دا 50,000 کاله دی چې تاسو یې حسابوئ نو چې کله د ملائکو خپل سرعت واخلي هغه یو ورځ دی فی یوم په یو ورځ کې کان مقدار 50,000 سنه دا سرعت دی د ملائکو د دې نه بره سرعت هغه بیا د انبیاو دی یعنی زمونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سرعت دی یا تیزوالی د مسافې دی زمونږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم سرعت چې دی نو دا اعلی مرتبه کې دی دې نه اخواته ګوره دا بیا هسې یو وضاحت لپاره خبره وکړم دنیا به دومره پرمختګ وکړي سیرت صاحب چې دا شیان به دنیا جوړ کړي چې سرعتونه به د انبیاو د ملائکو نه زیات شي ترتیب واوړي او دومره مثلا ریل به جوړ کړي طیاره به جوړه کړي سکاټ به جوړ کړي تر څو چې جوړ هم نه کړي قیامت هم نه راځي انسان به یو ځل دا دنیا پاس کوي خو دومره به سرعت کې شی جوړ نه کړي لکه د نبی علیه السلام ځکه دا بنده محیط د الله طرف نه احاطه شوی دی د دې خوا کار د دې حدودو نه نشي وتلی دومره سرعت به انسان جوړ نه کړي لکه کوم چې زه اوس بیانوم د نبی کریم علیه السلام د نبی علیه السلام سرعت څومره دی تیزوالی جسمن لکه تا مخکې وویل چې دا جسمن اولیاء تللی شي لکه نبی علیه السلام جسمن تل داسې اولیاء نبی کریم صلی الله علیه وسلم د معراج ټول اندازه د 4 غنټو نه راوړي د معراج ټول قصه ګرځېدل او چکر او جنتونه او دوزخونه ټول دغه د ماخستان مانځنه وروسته تللی دی بیا هم د خوب لاندې خوب هم شوی دی استراحت کړی دی آرام یې کړی دی مخکې له دې نه چې سپیدي وچ وي بیرته راغلی دی او دا تللی دی سور میاشت کې سیرت صاحب نو سور میاشت اوس موږ مقایسه کوو شپې لنډې دي نو چې ماخستان مونځو کې له خوبه مو کې او سهار مانځه ته بیرته راشي دا دومره وخت راځي په دومره وخت کې دې ځای تللی بیت المقدس ته دا د بیت المقدس او د مکې په منځ کې 1200 کیلومتر لار ده دا یو میاشت بیرته راتګ یې واخله د 2 میاشتې نو دا 2400 کیلومتر دې ځای نه اسمانه پورې 2 میلیونه بیا 2 میلیونه بیا 2 میلیونه بیا 2 میلیونه دا شو مثلا یو کم 50 بیا د خامت دغه ور سره واخله د اسمانونو دا 2 کم 100 شو بیا تګ راتګ چې دا 4 کم 200 میلیونه کیلومتر نبی کریم صلی الله علیه وسلم په 4 غنټو کې پاس کو نو سرعت به په دنیا کې دومره نشي چې دې اندازې ته ورسېږي دا نو د بشر د طاقت نه وته خبره ده دا چې موږ وایي دا میاشتې دا چې نه معلومه د دې لپاره یو 15 دلایل زیات علماء ذکر کړی دي یو دلیل به د قرآن شریف نه راوخلو الله جل جلاله فرمایي چې ما سليمان علیه السلام ته بعد مسخر کو شمال غدوها شهر ورواحها شهر یعنی په عربو کې عادت داو چې دوی بعد دا منزلونه دا یعنی دا حدود چې تعینول دا به د میاشتو په محاسبه باندې تعینېدل یعنی یو میاشت کې یو ځای پورې سفر د یو میاشت مزل دا به سلیمان علیه السلام په نیمه ورځ کې کو تخت دا د شمال سرعت ورسره معلومیږي او یو میاشت په د ماسپخین کې بیا د یو میاشت مزل کو نو چې مجموعاً دواړه راوخلي نو د 2 میاشتو مزل به یو ورځ کې نیمه ورځ کې یو میاشت نیمه ورځ کې 2 میاشتو په یو ورځ کې راځي دارنګه دغه چې د رحلة الشتاء والصيف د قریش ته چې ورشي دلته تفاسیر دا لیکلي چې د بس قریش به میاشت مزل کو د ځنه شام پورې نو ځکه په عربو کې دا میاشت ډېره حسابېدله نو استدلالات زمونږ ځکه په میاشتو باندې وو چې د دې منبع اصل په قرآن او په حدیث کې موجوده مننه شیخ صاحب راځو شیخ صاحب خپرونه مثال چا ولیدله ډېر شوق راغی چې زم داسې یو څوک جوړ شم چې په 1 سکند یا کم د سکند نه په 1200 کیلومتر نه یو تخ راوړل کېږي نو زه باید دغسې یو انسان جوړ شم څه باید وکړي آیا دا سوال ستا یو بل اړخ هم لري آیا چې په اوس زمانه کې مولي جوړېدل ممکن دي که نه تر قیامت
زمونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خصوصیت دا دی چې د په امت کې با اولیاء تر قیامت پورې وي حتی تر هغه چې دجال سره څوک مقابله کوي هغه به اولیاء وي بله نو بالکل هو که غواړې چې واقعیت ته هم دغه مقام ته ورسېږي نو د هغې دپاره زموږ مقدس کتاب دی بله د ژوند ټولې چارې د کتاب سره برابر کړي د الله د کتاب نه غیر بل نجات لاره د ولایت لاره نشته ورپسې پیروي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا صحابه او د عمل نه معلومیږي هر هغه څوک چې د رب العالمین د آسماني کتاب پیروي په صحیح معنا سره په شعار نه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو صحیح پیروي دا ولید دغه مقام ته رسیږي ځکه په دې کې تزکیه د نفس راځي تزکیه د نفس راځي سیرت په دې کې هغه لارې چارې الله مونږ ته ښودلې دي چې دلته ته ورسېدې نو الله اعلان کوي چې راځئ تاسو اولیاء شئ الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون مهرباني شیخ صاحب تاسو مهرباني وکړه چې اوس هم دغه مقام ته انسان رسېدلی شي اولیاء ترې جوړېږي او دا به تر قیامته پورې که چا سره داسې یو پوښتنه پیدا شي چې تر دې ټولو اولیاو چې څه اوس شته او څه تیر شوي او څه راتلونکي دي صحابه بهتر وو ولې ټول صحابه یو ډول نه وو په اعلی مقام کې ټول ولې نه وو سیرت صاحب محترم ما مخکې مقدمه کې یو خبره کړې چې د الله قانون دا دی بله چې ټول علی السویه په دنیا کې ژوند ممکن نه دی حتی په جنت کې په جنت کې به ټول خلک یو رقم نه وي بله د هر چا به خپل مرتبه وي ځکه عدل دا وي او انصاف دا وي بله چې آیا مثلا اسی د صحابه یو شان موږ ورته نظر کوو آیا چې وحشي ابن حرب رضی الله تعالی عنہ دا به د ابوبکر صدیق صاحب سره برابر شي په دنیا کې لوی بے انصافي به دا دارنګه صحیح ده ابوبکر صدیق به برابر شي د وادنا صحابي سره نه نو د صحابه سره ځکه خو نه برابرېږي چې هغوی خو په مجموع کې اولیاء وایم چې هغوی خو دیدار د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې مشرف خو د هر صحابي خپل عمل خپل کړنه خپل سعی خپل تلاش د دې وجه شوه چې د دوی په منځ کې الله دا مراتب مراعات کړ حتی د ملایکو په منځ کې نشته سیرت ملایکې ټول یو نه دي ملایکو په منځ کې مراتب دي اعلی و ادنا وسط شته نو په انسانانو کې هم شته حتی په حیواناتو کې هم شته حتی په جماداتو کې سیرت کم غرب د احد غره ته ورسیږي سیرت کم غرب د نور غره ته ورسیږي نو دا د الله انصاف او قانون او عدل دا تقاضا کوي چې مراتب شیخ صاحب اخري پوښتنه هغه ده چې شته په ټولنه کې قسم قسم عقیدو والا خلک شته زموږ خپرونه چې څوک ګوري په دې کې بعضې داسې خلک شته دي چې عقیده به یا کمزوري ورته وایي هر څه چې الله دې ټول عقیدې سمې کړي خو یو غږ بیا کوي ګوته جي کوي کېدای شي بعضو سره دا سوالي چې مثال چې یو قدم تر عرشه پورې رسي نو دغه پلانکی کافر چې اسلام ته ضرر رسوي په داخله دی ووایي دا ولې ممکن نه دی شیخ صاحب د دې یو بحث تفصیلي کوم سره یو په دې اولیاءو کې او په دې انبیاءو کې په ټولو کې یو دوه صفات دي بله یو ته صفت د بسط وي یو صفت د قبض صحیح ده صفت قبض دی ته وایي چې په دوی باندې حجاب را نازل شي دوی باندې حجاب راشي دوی د دنیا د ماحول محیط نه لاره محاصره کی به مثال کې واضح کوم کله حالت د بسط وي کدا سوال موږ له اولیاء نه وکړو بله نو سوال به مو ذهن کې دا نه ګرځي چې د احد په غزوه کې نبی کریم علیه السلام د ظالم کافر خبیث د انسان د لاسه زخمی شو طبعا ګرځي بله او چې زخمی شو بلکې حقیقت ده خدا به په ذهن کې سر راشي چې نبی رسول الله یو شګه د سی وشندله ټول راند کړل دا غوړه د حالت کله هغه حالت وي او کله دغه حالت وي یو فارسی شعر ویم په دې باندې ان شاء الله دی وضاحت کی یکی پرسید از این از روشنگر پیری خردمند چې ز مصرش بوی پیراهن شمیدی چرا در چای کنعانش ندیدی بگفتا حال من برخی جهان است گهی پیدا گهی دیگر نهان است گهی بر تار می اعلی نشینم گهی بر پشت پای خود نبینم یعقوب علیه السلام ته وایي چې زوی د سره په کنعان کې پاکوي کې ونه لیدو او چې د مصر نه را روان دی اوس بوی د تاسو مو ته رسیږي دا خو در سره موږ نه منو کمیس ته پوهېږي چې کمیس را روان بوی را روان دی نو دا سوال دوی نه کوو دا څوک چې اعتراض کوي دا جواب دی وکړي
بله دی ورته وایي چې هو شعر وایي ز مصرش بوی پیراهن شمید چرا در چای که نانش ندیدی دی ورته پخپله وایي بگفته حال من برقی جهان است منګه د برېښنا په شانتي یو برېښنا یو پړق کوي دا د اولیاو کار یو پړق دی سیره سي هر وخت نه وي ځکه دا خو بله مسله چې کرامت اختیاري دی او که غیر اختیاري دا بل بحث دی بله گاهی بر طار می اعلی نشینم کله موږ په قصرونو باندې ګرځو په ځایونه ګورو عین اسمانونه ګورو بله گاهی بر پشت پای خود نبینم کله چې شي وي خپل سره او ورځيګو نبی عليه الصلاه والسلام معراج کې ملک الاعلى ولیدل کنه یو ځل د قچر نه راو ورځېدو سیرس او دا زخمی شو سورج مونږ په ناسته کا دا اعتراض نه دی دا اصلا مطالعه ته ضرورت لري چې دغه حالات او دغه مراتب الله کله کله چاته ورکوي هر وخت نه مننه شیخ صاحب ډیره زیاته مننه دا چې د خبرونې د پای شوي دي له تاسو مننه کور مودان الله خوشاله قدرمن اوسئ تاسو عزت وکړئ تاسو ته بیا هم قدرمن لیدونکو ډیره مننه او الله حافظ الله افزاینه قدرمن لیدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې د مراسله وي او نن مو داسې موضوع ولیدله چې ډیره لیدونکو او اوریدونکو به اوریدلی وي معلومات به لرل او ډیره به نه لرل کوشش به مې دا وي چې ان شاء الله په آینده کې همده ته ورته تر د لا ډیر جالب تر د لا ډیر ژور موضوعات چې هغې ته تګ ضروري ده چې سړی پکې ژور ورشي او ډېر تحقیق پکې وشي او ډېری زموږ ورونه او خویندې ترې خبر نه وي تر تاسو یې تر ورسوو تر بیا چې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو تر هغې مو په لوی او مهربانه رب سپارو هر چیرې چې یاست روغ جوړ خوشحاله اوسئ